پټان چې د خپل ځان په خطر کې اچي خو د بل کس د بچ کېدو भरपूर کوشش کوي د پښتنو په تاریخ کې د پښتنو په ثقافت کې د پښتنو په روایت کې دا څنګه چې تاسو ته پته ده سیټه به تاسو د ویډیو ښکاری تصویر به د تخکاری د چې د ډیر زیاته په سوشل میډیا وایرل شوی دا او د اصل حقیقت سره تاسو را سره ضرور وګورئ ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ مرګور تاسو ته پته ده چې دا واقعیا په سعودي عرب کې راغلی دا د سعودي عرب په روډ باندې چې یو ټرک روان وي چې کله هغه ټرک رواني एकदम ټیر بلاست شي هغه چې وچوي په هغه ټیم کې هغه ټرک والا چې به کنټرول شي د کنټرول نه وځي کله یو سایډ ته ځي کله بل سایډ ته ځي کله بل سایډ ته ځي په دې کې چې एकदम یو کنټینر والا راځي او هغه چې مکمل تور باندې کنټرول چې د دین واخلي او د چې د ټرک والا چې رامني کی او هغه چې بچ کی کچرته دغه ټرک والا چې دغه ورزیدل وي د ټرک هم مکمل تور باندې ختم شوی وو یا به د ټرک ډرایور سره څه کېده بل طرف ته چې ډیر گاډو ته نقصان رسیدلی وي او ډیر کسان بچیانو د دنیا نه رخصت شوی وي د دې پښتون تاریخ چې د سواد سره د ازر نوم دی په سعودي عرب کې چې د کنټینر چلاولو او एकदम چې دا ورغه او هغه چې هغه ټرک بچ کو او دغه نه پس چې کله د ټرک بچ کو نو ټول گاډو والے چې راکوشول په هغه روډ باندې چې ټول گاډي والے ودرېدل او د پښتون چې اپریشیټ کو د پښتون له داد ورکو د ډیرو خلکو چې ژوندۍ دي بچ کړله تا ته موږ اپریشیټ درکو الته ول چې خلکو انعامونه شروع کړل خلکو ول چې انعامونه ورکول بل طرف ته چې د سعودي حکومت چې هغه هم اعلان کړی دی چې بالکل چې موږ بدله انعام ورکو ځکه چې دا په ټوله سوشل میډیا دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده پښتون همیشه زنده باد پښتون چې کومه کارنامه کوي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای د پښتنو چې یو کس چې په تکلیف کې ویني نو پښتون چې خپل د ځان پروا نه کوي چې بدی کې زما مرګ دی او کسری او هغه کس چې ضرور بچ کوي یا یو کس په ور کې وي یو کس چې په اوبو کې وي او یو کس چې په بل مشکل کې وي نو پښتون چې هغه لوګور کوي هغه لاس ور کوي او هغه چې هغه مشکل د وخت نه چې راوباسي او نن موږ ولیدل چې پښتانه همیشه زنده باد د سواد سره تعلق لرونکي حاضر چې هغه ته په دواړه لاس سلوټ پکاره چې د سعودي عرب په روډ باندې چې هغه چې د سي روډونه چې په هغه باندې ګاډي ډیر زیات په تیزی باندې زی او ځکه چې ټرک په کومه طریقه باندې بچ کو نو تاسو سوچ هم نشئ کولای کچرته حاضر نه وي او دغه ټرک تللی وي دغه نه پس چې دا رغښته وي نو ډیر کسان به چې هغه د دنیا نه رخصت شوي وي ډیر کسان به چې هغه په دې دنیا کې نه وي بلکې نور ګاډو والا ته به هم نقصان رسیدلی د ټرک والا سره بس کې تاسو به سوچ هم نشئ کولای مرګرو دا واقع چې په سعودي عرب کې راغلی دا ازاو ازر نو نوجوان چې هغه کنټینر چلاو دغه تصویران چې هم په سوشل میډیا وایرل شول دغه ویډیوګانې چې هم په سوشل میډیا ډیر زیات وایرل شولې زما چې هم څومره پښتانه ویډیو ګوري دا دومره شیر کوي کارن چې تاسو سوچ هم نشئ کولای بلکې دا زموږ د پښتون خبر ده په کار چې تاسو دا اپریشیټ کوي او دل چې په پاکستان کې هم انعامات پکار دي په سعودي عرب کې هم انعامات پکار دي موږ په سوشل میډیا چې هم اپریشیټ کول پکار دي